د بل انسان مال نه دا په زوري د بل انسانان خو له نعمتونو مالامال دي ته به سرګردانه په دې ګرځي چې الا فلاني څوک چې وایي چې زه دومره لم ته خپه ناستې چې زه ولې نه لرم ټول عمر به دې خپه وي غواړې خوشبخته ژوند ولري خپل زړه غني که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالدار نه و اما د دنیا تر ټولو خوشبخت غني انسان سرک به پروتي داسې خوب به کوي چې قصرونه کې څوک نه کوي د قصر والا به ګولې پرېوده به کېږي هغه فقیر نه دی د الله پاک عدالت هم دا فقیران ګوره چې دا دغه نه دی د سکون دی مال پورې نه ده تړلی دا د زړه دغه سعادت داسې حالت پرې راشي چې فقیر ته ډوډۍ کېده چې په کوم خوند یې خوري دا غني د هغې د خوراک نه خوند اخلي ما یو کس پېژندو ډېر مالدار و هغه به خلک میلمانه کول ده به جوش کړي دغه ګلپي خوړل او د خلکو د غوښې خوړلې ده به زه ستاسې له خونده اخلم چې تاسې یې خورئ زه خوند اخلم حسام ورور څنګه دی حالت څنګه دی پام کوم چې ونه ورځي نن کوم لکه چې ستړی حسام ورور څنګه منظرې نه خوند واخیسته د قنداریانو ورونو خبره منظره دې وکړه که نه دې خوا ته ماشاءالله ښایسته ونې دي لاندې لږ سړک هم شته که نه اوبه هم شته دي هر څه حسام ورور په دې تک تک کې به یو موضوع ته زما فکر شو او اکثره ځوانانو ورونه زموږ دې لپاره غوښتنې هم کوي چې باید په دغه موضوع باندې تاسو خبرې وکړئ زموږ ستاسو پښتنو ټولنه کې تا به هم فکر شوی خصوصا چې بعضې ورونه یا بعضې خویندې هغه ګوري خپل نږدې ملګری به د هغه پرمختګ به زغملی نه شي حتی دی په زړونو کې یو قسم ته کینه او حسد به دی په خپل دی په زړونو کې تروړي فرض که زما نیکه یا فرض که زما پلار هېڅ هم نه درلودل صحیح ده خو زه ما خپل زحمت باسلی ما خپله خواري کړې ده یا مې تجارت شروع کړی دی یا فرض که په نورو کارونو کې زه مصروفه یم ځینې ضرورتونه ما پوره کړي یا مې ښایسته کور دی فرض که موټر لرم خو هغه خلک چې د هغې پخوا نیکونو یا پلرونو هر څه درلودل اوس ضعیفه دي مانه کمزوري دي هغې ته یو قسم ته کینه راځي دغه موضوع باره کې که لږ زر رڼا واچو ورور الماس ورور دا حسد کینه او دغه زړه کې چې کوم دغه دې خوا دغه زړونو کې چې کومه کینه پالي خلک پوهېږي تر ټولو لومړی تاوان یې چاته دی هغه څوک چې کینه کوي بل انسان خو هېڅ تا نه خبر نه دی بالکل خپل کار کې مصروف دی ستا په اړه خبر دی چې ته اوس هغه په سره کینه کوې اما ته له داخله ځان خوري ګوره دا کینه انسان داسې خوري داخله لکه دغه چې نه رجیږي چې انسان له داخله داسې رجعي غوندې یا داخله چې انسان داسې خوړل کېږي لومړی دغې تاثیر یې پوهېږي چې د عصبي تکلیف دی رواني ناروغۍ دي ډپریشن هر ورځ به جګرخونه ته خفه به دغه به هر هغه انسان چې ګوره دا د دنیا اصول دي د الله پاک دغه دنیا دپاره قوانینو کې یو قانون دا دی چې که ته د یو انسان سره په دې نیت باندې مرسته کې یا په دې نیت ورته ګوري چې ګوره یا الله تا دغه انسان ته مثلا دغه ورکړی دی که نه دغه امکانات دې ورکړي دغه ژوند دې ورکړی ښه بنګله دې ورکړي ښه موټر ښه امکانات ښه علم داسې مه وایه چې خدایه دته دې ورکړي کینه ورسره کوي داسې ووایه چې خدایه دته دې ورکړي ماته هم راکړه زه هم ستا باندې یم باور وکړه الماس سخي یو نصیحت چې زه ورونو ته لرم هغه دا دی غوږ شي ورونو ښه خویندې ورونو ټول غوږ شي د هر چا د بنګلې مخ ته د ښه موټر مخ ته تېرېدلی یا مو یو ښه نعمت لیدو چې هغه پې الله نازولی دی زړه کې دا وایي چې یا الله دې کس ته مبارک کړي ته پکې برکت واچوې دې کس ته الله ستا زړه ته ګوري او تر هغې به ښه درکوي بل ځینې انسانان فکر کوي چې کله یو بل انسان سره به یو برخه کې مرسته وکړي چې دی هغه برخه کې فعال دی مهارت لري نو هغه انسان به له ما مخکې شي په ضمانت او په ګارنټي درته وایم که ته یو انسان سره په دې نیت باندې مرسته کوې چې هغه ته مې یو څه وشي ته مثلا ښه تجارت لري یو بل چا لاس نیسي تجارت ور زده کوې څنګ کې ورته دکان جوړوي یا بل کارونه دي علم ور انتقالوي علم ور زده کوې یا مثلا مرسته ورسره کوې یا یو لاره ورښیه چې یو کار پکې وکړي الله به تا ته د دې څو چنده بدله هم درکوي او ستا په کاروبار کې به بیخي ډاډه اوسه چې برکت به پکې راځي زیاتېږي به ځکه چې الله پاک شکور ذات دی شکر پوهېږې څنګه الله ستا نه څنګه شکر یعنې شکر کوونکی څنګه ستا نه شکر کوي د دغه کار بدله دې څو چنده ده کوي ته د الله له یو بنده سره کومک کوې
نو طبعا هغه بیا غیرتي غیرت ذات یې دی. کنه او بالکل الله خو درته ډېر غیرتي دی، تا باندې غیرت کوي او تا ته داسې څه درکوي چې باور به دې نه کېږي. که موږ دغه یعنې انسان فکر کوي چې داسې دا د شیطان وهم دی، وایي چې شیطان تاسې له فقر نه ډاروي که نه، الشیطان یعدکم یعدکم الفقر الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یعنې دغه شیطان تاسې ډاروي له فقر نه، په داسې حال کې چې الله تاسې ته وایي چې د هر څه زه دغه کوم، زما خزانې ډکې دي، ته ولې تشویش کوه وانتم الفقراء الی الله. تاسو الله پاک ته فقیر یاستئ، له الله یې وغواړه. الله ته ووایه چې یا الله دغه کس ته دې ورکړي دي ما ته هم راکړه، الله یې درکوي. د الله خزانې خو کمې نه دي، تا ته هم درکوي. نو زما ورونو ته ټولو ته دا نصیحت دی، خویندو ته چې د چا د بنګلې مخکې تېرېدئ دعا ورته کوئ. دا د زړه کینه او دا بغض چې کوم لرئ دا په همدې باندې تداوي کوي. همدا وایي چې الله هغه ته ورکړي زما به پکې خیر نه یا به الله پاک ما ته بل نعمت راکړی. هغه انسان چې ته یې ګورې بنګله کې هغه به تر ټولې دنیا بدبخته انسان وي، اما تا ته الله پاک صحت نعمت درکړی، نور نعمتونه درکړي دي. هغه بنګلې والا به دغه صحت نعمت پسې ګرځي، مال لري خو په دغه مال باندې صحت نشي اخیستلی. تا ته الله پاک دا صحت درکړی دی چې هر څه خوري، میلیاردونه ورځي، هر څه خوري او هغه به پریزي. هغه انسان چې په ښه موټر کې ته یې دا تصور ځان سره کوه چې کیدای شي ما ته الله داسې نعمتونه راکړي چې هغه ته نه دي ورکړي. دا په دې معنی نه ده چې هغه هر څه فوق العاده دي، هغه کې به داسې نیمګړتیاوې وي، داسې نعمتونه نه به محروم وي چې تا سره هغه شته دی. ګوره ستا ته زه وایم، تا ته یو دانه $1,00,000 $2,00,000 بنګله ښه ده که صحت دی؟ صحت طبیعي خبر دی، صحت دی. تا ته الله 2 سترګې درکړي، یو بل انسان ړوند دی، مال به لري، هر څه به لري، اما ړوند دی. ته د خپل اندام سر تر پایه چک کړه، ته څومره نعمتونو باندې نازول شوی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان ربي لغفور رحیم. وایي ته که د الله نعمتونه وشماري حساب نشي نشته، حسابولی، ځکه چې الله پاک هر انسان باندې دغه ټول فرصتونه الله پاک تا ته به بل ورځ الله پاک مال درکړي. ګوره دا مال، دا دولت، دا جایداد، دا شیونه دا چې انسان ولري دا نعمتونه دي، اما دا باید د دې لامل نشي چې ته له الله نه ناهیلی شي. له الله نه غواړه درکوي، اما کینه تر ټولو لومړی تاوان یې تا ته دی. دا به تا نه یوازې دا چې بخیل انسان ته الله پاک دغه نه الله پاک یو خبره ورو دا ده چې بخیل انسان د بخل پورې دی ویلی. هېڅکله هم ما په خپل عمر مې چې تېر شوی ما بخیل انسان خوشحاله نه دی کتلی. بلکل. او بل د بخیل انسان اولاده ما داسې نه دی لیدلی چې هغه تا فکر کړی چې دا د یو د مالداره سړي اولاد دی. الماس ورور دغه بخیل انسان پوهېږي ټول عمر ځورېږي، د بل انسان مال یې دا به پرې ځورېږي، د بل انسانان خو له نعمتونو مالامال دي. ته به سرګردانه په دې ګرځي چې اله فلاني څوک چې وایي چې زه دومره لرم ته به خفه ناست یې چې زه ولې نه لرم، ټول عمر به دې خفه وي. غواړې خوشبخته ژوند ولري خپل زړه غني که. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالداره نه و، اما د دنیا تر ټولو خوشبخته غني انسان و. قرآن کریم کې هغه آیات هم دی چې وایي چې ته مثلا نه وي اما الله پاک غني کړي. غنا القلب ده چې ته له هر څه نه بېزاره شي. کله چې ته غني شي او قناعت ولري داسې فکر وکړه د دنیا تر ټولو شتمن دی. الله دې خوشحاله ورور. بهترینه موضوع هم او مهمه موضوع هم وه، بس راجم به کو سره بحث. حسام ورور ووجدک عائلا فاغنى بشک همغه آیات الله پاک ته غني پیدا الله پاک ته دغه پیدا کړی وي چې نه دی لرل څه، اما فاغناک کومه غنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو میلیاردر نه و، او داسې غني کړی چې زړه غنا القلب. ځینې خلک مال لري، دولت لري، هر څه لري، ورور دغه اخر کې یو بلې موضوع ته اشاره مو کړه، ولې هغه ته الله تعالی زړه نه وي ورکړی، ولې هغه ته الله تعالی صحت نه وي ورکړی، ولې هغه ته الله تعالی سخاوت نه وي ورکړی. ځینې خلک هېڅ هم نه لري، الله ورته دومره غټ زړه ورکړی چې د هېڅ هم قصه کې هم نه، او خوشحاله ژوند سړک به پروت وي، داسې خوب به کوي چې قصرونه کې څوک نه کوي، د قصر والا به ګولۍ پرېوده به کېږي، هغه فقیر نه دی. د الله پاک عدالت هم دا دی. ګوره چې دا دغه نه دی، د سکون دی مال پورې نه دی تړلی، دا د زړه دغه سعادت ګوره نسبي دغه شته دی. مثلا څوک مالدار لري خوشحاله وي دغه، اما ته پوهېږي دغه څوک چې مالدار وي دی د دغه مالدارۍ نه بېباکي کوي، دغه کوي، فکر کوي د هر څه دي. داسې حالت پرې راشي چې فقیر ته ډوډۍ کېده چې په کوم خوند یې خوري، دا غني د هغې د خوراک نه خوند اخلي. ما یو کس پېژندو ډېر مالداره و، هغه به خلک مېلمانه کول، ده به
جوش کړي دغه ګلپي خوړل او د خلکو د غوښې خوړلې دا به زه ستاسې له خونده خورم چې تاسې یې خورئ زه خونده خورم یعنې دا پې الله محدود کړي ځکه د انسان ځان ته تاوان رسوي د مال او دا شیونه دا فقط د دنیا اسباب دي چې انسان پې خیر ښېګڼه وکړي او ځان ته آخرت تضمین کړي داسې مال چې خیر یې چاته نه رسېږي الله داسې مال لپاره سوی انما اموالکم اولادکم فتنه د فتنه نو خبره د بغض او حسد او کینې پورې راغلې وه خبره ماشاءالله ډېره بهترینو پوینټونو ته ورسېده نو بغض او حسد کینه هېڅکله هم مه کوئ اوس هم ورور خبرې مې واورېدې څوک مو چې ولیده چې کینه درتلله ورته وایي چې یا الله په ده دې مبارک یې اعوذ بالله وایي الله ده باندې دې مبارک یم دغه شی ماته هم راکړې دې نه خیر راکړې الله خو غیرتي ذات دی هغه به خپل بنده خوشحاله ساتي او تا ته به دغه نه بهتره درکړي السلام علیکم ورحمت الله